هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دا ډېر ښایسته آیت دی او کوم چې دی کې تشبیهات دي هغه هم ډېر ښکلي دي. د هغه یې دی چې چا ستا دپاره د ځمکه داسې جوړه کړې ده لکه څنګه چې دا ساتلی ځناور. ذلول د عربي ژبه کې بکر لپاره استعمالیږي، جمل لپاره استعمالیږي، حصان او د حمار دپاره استعمالیږي، یعنی د خر، میخه، اسپه او اوښ. نو ذلول یعنی هغه ځناور چې چا ملا کږه وي. او د ذله معنی دی چې دا څه بار د لاسه کم شی ټیټ شي. نو ذلیل هغه وي چې کوم د ستاسو بار په وجه ټیټ شوی وي. او اذله یعنی هغه خلک چې کوم ټولو کې کته وي او یا هغه شی چې کوم باندې تاسو خپه ایښی شئ. څنګه چې تاسو د واښه باندې خپه کیږئ او هغې کې ډنډ پرېوځي، یعنی د هغې ځناورانو ملا داسې وي چې کوم باندې تاسو کېناستی شئ او د غورځېدو یره نه وي. نو الله وایي چې هغې ستاسو لپاره د ځمکه ذلول جوړه کړې ده، یعنی کوم باندې تاسو آرام سره ناست یې. او هغې ځنګلي ځناور په شان نه دی جوړه کړې چې تاسو به لیدلي کم وروستو ټول خلک منډې وهي او هغې باندې څوک کېناستی هم نه شي. نو الله وایي چې وګوره څنګه ما ستا دپاره د ځمکه یو څادر په شان خوره کړې ده. فامشوا فی مناکبها یعنی د دې اوږو منځ کې ګرځئ او یعنی د دې د سینې باندې ګرځئ. نو دې له داسې تصور وکړئ لکه څنګه چې یو مینګی د یو لوی ځناور باندې ناسته وي او هغه خو هیڅ هم نه کوي، بس په ارامه ناسته وي. نو الله د ځمکې له هغې ځناور سره تشبیه ورکړې ده. او د دې یو ترجمه دا هم کیږي چې تاسو د دې یو ځای نه بل ځای ته ځئ. خو منکب په حقیقت کې اوږو ته وایي او ذلول هغې ځناور ته ویلی شئ چې کم تاسو ساتلی وي. نو الله دلته دا تشبیه ورکړې ده چې هغې ځمکه ستاسو دپاره داسې جوړه کړې ده چې تاسو هر شی نه خوند واخلئ. او دې کې یو بله پټه خبره هم ده چې تاسو د ټول عمر خو سفر نه کوئ، تاسو یو ځای نه بل ځای ته ځئ. نو کله چې ستاسو د سفر او لاره خلاصه شي نو بیا تاسو د ځناور نه کوز شئ. نو ځکه الله وایي وکلوا من رزقه، د دې رزق نه خورئ، و الیه النشور، او یو ورځ به تاسو ټول دې ته بیرته ځئ.